تېره ورځ زما دوست قدرمن لیکوال پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب ځینې کتابونه ما ته راستولي وو. نو د هر کتاب تعارف په خپل وار درته کوم. په دې کې ډېر خوندور کتاب چې دی هغه پښتانه په فلمي نړۍ کې د ده لیک دی. دغه کتاب دی، ډېر خوندور اثر دی. څېړنه یې کړې ده، هغه پښتانه یې موږ ته راپېژندلي دي چا چې د فلم په صنعت کې خپل ژوند ترسره کړی دی، خپل کار او کردار یې ادا کړی دی. په دې کې ډېر خلک داسې شته چې هغه د پښتو په فلمونو کې کار کړی دی، ډېر خلک داسې شته چې هغه د پښتو ژبې په ایسته په اردو کې، په انګریزي کې یا په نورو ځایي ژبو کې هغو کار کړی دی. دي پښتانه د چا څه خدمات دي، د چا څه خدمات دي، پر هر څه باندې جلا جلا رڼا اچولې ده. په سر کې دی په خپله داسې اندېښمن دی، وایي زما لوستونکي به داسې نه وي اوګاره وي زما په دا لیک باندې چې زما له ټریکه وایي زه اوښتی یم. زما په خیال دا له ټریکه اوښتل نه دي، بلکې دا په خپله یو ادبي شاهکار اثر دی. دا د ژوند یو برخه ده او لیکوال باید په دې باندې هم خپلې څېړنې وړاندې کړي. د لیکوال دپاره یو محدوده احاطه ټاکل دا خوند نه کوي. مثال به زه درکړم د شورش کاشمیریغه، څومره مشهوره لیکوال، څومره لوی سړی، په خپله چې اوس بازار مې کتاب لیکي نو تاسو به لوستی وي، کوم نه دی لوستی ویې ګورئ. دی وایي چې پر ما څه تېرېدل د دې کتاب د لیک په وخت او د دې کتاب د اشاعته پس. خو بهرحال په کتاب کې چې څه دي هغه ډېره معنا لري. نو مقصد مې دا دی چې زموږ د ژوند بېلابېل اړخونه دي، بېلابېل شخصیات دي، څوک څه کوي څوک څه کوي، باید چې موږ د ژوند هر اړخ راټول کړو او دغه رنګه په کتاب کې خوندي کړو. د حنیف خلیل صاحب دغه زیار زه ستایم، دا ډېر خوندور اثر دی. په دې کتاب کې دغه سړي 14 بابونه چې دي دا ایښي دي، 4 چې دي خاص برخې چې دي و دې کتاب ته یا یې غټې برخې چې دي دې کتاب ته یې ورکړي دي. هغه لومړۍ برخه چې ده هغه د هالیوډ او نورو بهرني هیوادونو په فلمي صنعتونو کې چې پښتنو کم خدمات ترسره کړي دي د دغه تړون په اړه باندې ده. دویمه برخه چې ده د بالیوډ یعنې د بمبۍ د هندي فلمي صنعت په اړه چې د پښتنو په تعلق پورې اړه لري، هغه شخصیات او کار چې دی هغه یې څرګند کړی دی. دریمه برخه چې ده لالیوډ یعنې لاهور د پاکستان د فلم صنعت کې چې کومو پښتنو خپل خدمات ترسره کړي دي هغه برخه یې موږ ته وړاندې کړې ده. څلورمه برخه چې ده هغه یې د پښتو د فلمونو علاوه د فلم سازۍ، هدایتکارۍ، هغه موسیقي او هغه کوم چې د شاعري په اړه کارونه دي هغه یې ترسره کړي دي او هغه یې ښه په خوند باندې موږ ته واضح کړي دي. د دې کتاب څېړنیز رنګ دا دی چې دا حنیف خلیل صاحب موږ ته دا راښولي دي چې د فلم آغاز څه وخت سوی دی، په دې باندې رڼا اچولې ده. له 1888 او 1888 څخه را شروع کېږي دا خبرې، لیکن د ده په کتاب کې په عددونو کې تېروتنه غالبا راغلې ده. زما دا خیال دی چې دا به کمپوزینګ تېروتنه 1900 لیکل سوی دی. په بهرحال کله چې په 1888 کې دی وایي تامس ایډیسن کاینټوسکوپ ایجاد کوي، دغه مشین چې بیا د فلم په صنعت کې ډېر کارآمد ثابت سو. ځینې تجربې ورباندې وسوې. په 1888 کې د هارس ان موشن یو تجربه وسوله، په دا کې د آسونو منډه یا ځغلېده چې دي دا وښول سول. دغه تجربه که کامیابه نه سوه خو هم یو ابتدا یې وه. په دې اړه باندې موږ دا ویلی سو چې دغه هغه لومړنی قدم په دغه دنیا کې. په 1888 کې د راونډي ګارډن سین چې دی په نوم باندې خوځنده تصویرونو بله تجربه چې ده د فرانس لویسلي پرنس کړې ده چې 2 سیکنډه فلم چې دی د 2 سیکنډه دورانیه یې ګورئ دا یې سره کله ټول کړی و. په 1894 کې په نیویارک کې د باکسینګ یو منظر چې دی دا له خوځنده تصویرونو سره وښول سو. وایي کامیابه تجربه وه، خلکو ته یې خوند ورکوي او په دغه ټکنیکي اصولونو باندې ښه مرتب سوې وه. په 1895 کې په دغه اړه باندې بیا یو کار وسو. په فرانس کې د 50 منټه یو باقاعده ارایول اف ا ټرین نومي یو فلم چې دی دا وښول سوی چې د فلم سازۍ په دنیا کې یو ښه غټ قدم و. نو هغه اجزای ترکیبي چې ورته وایي د فلم هغه که څه هم پکې پوره نه و، پلاټ نه و او سسپنس نه و، کردارونه سم پر ترتیب نه و، هغه فني
که خامیانې کمزورۍ خو یې لرلې مګر ښه دنیا وه، دا نوې دنیا وه، ومنل سو، وستایل سو. بیا دی پر مخ وایي په 1903 کې بیا باقاعده په نړۍ کې یو ښایسته فلم چې دی هغه وړاندې سو. دغه رنګه د فلم سازۍ ته په دې سلسله کې چې د باقاعده لاره هواره سوه او د اولیت څهره چې ده هغه د برطانیې په برخه کیږي. په برطانیه کې اوله وار په پرده باندې پر سکرین باندې دا فلم چې دی دا پیښ سوی چې د جدیدو عناصرو پر بنیاد باندې په فني لحاظ باندې ښه پوره فلم و. نو د دغه سړي دغه کوشش چې دی د حنیف خلیل صاحب پر مخ باندې دا ډیر د ستاینې وړ دی. د فرانس، د انګلستان، د امریکې، د ایټلي او د جرمني نومان چې دي دا په دغه سلسله کې اولیتونه لري. دغو ښارونو، دغو ملکونو په دې اړه باندې واقعي هم ښه ګامونه په هغه زمانه کې اخیستي دي او دا فلم انډسټري چې ده دا یو دنیا ته وړاندې کړې ده. بیا دا سړی د پښتنو پر حالاتو باندې د هالیوډ او پښتانه په نامه کار کوي، یعنی د انګریزانو په فلمونو کې په نیویارک کې چې کومو خلکو په پښتانه دي او په انګریزي فلمونو کې خپل کردار لوبولی دی هغه یې راوړي دي. په دې کې اول سړی د حسن خیام بارکزی موږ ته ښوولی دی چې له دغه ځایه څخه تللی دی، یعنی په پېښور کې زو کړی دی. د حسین خان زوی دی، بیا ځي امریکې له او هلته په انګریزي فلمونو کې د ایډیټینګ خدمات ترسره کوي، بیا د کیمرمین کار کوي، بیا وروسته د یو اداکار په توګه په 12 یا په 14 فلمونو کې دی خپل کردار ادا کوي. دغه رنګه زموږ دغه سړی وایي چې په 1946 کې زموږ د حسن خیام اولنی فلم چې دی د ریزرز ایج په نامه ریلیز سوی وي او په 19 کې بیا کوین اف د میزن کلکتا او انټریګ په نامه فلم دی چې د انټرین راوړی دی GNE زما په نظر په انګریزي کې داسې توری نه راځي، غالبا د انټریګ په نامه به وي او هغه سازش ته په انګریزي کې ویل کیږي. په دې باندې هم بیا یو نظر پکار دی. غرض بیا د نور فلمونه چې دا راته پیژندلي دي دغه سړي په انګریزي فلمونو کې 12 یا 14 فلمونو کې کار کړی و. رفیق غزنوي هم یو سړی دی د پښتو د وړومبي هندوستاني پښتو فلم جوړولو کې د لاس دی او دا سړی چې دی بیا یو وخت د تیف اف بغداد نومي فلم کې چې د مشهوره فلم جوړونکي الکسندر کورډا مشهوره فلم و دې ته وایي موسیقي مرتب کړې وه، خپلې حوالې راوړي دي، باید دا سړی هم وڅېړل سي. دغه رنګه له رفیق غزنوي سره 12 کسان چې دي نور هم په دغه سلسله کې زموږ څېړونکي متعارفه کړي دي. بیا پر مخ باندې پښتانه او بالیوډ یعنی بمبئی او د هندي فلمونو صنعت کې پښتانه چې کار کوي نو د هغو نومان دي، د هغو څېړنه ده. بیا دغه رنګه په لالیوډ کې یعنی پاکستانی فلمي صنعت کې چې کوم پښتانه کار کوي د هغو شخصیات ذکر سوي دي، د هغو ژوند چې دی بایوګرافي او فلمونه ذکر سوي دي. په دې کتاب کې تر د خوند اړخ دا هم دی چې د خاص فلمونه که هغه په هره ژبه وي د هغو هغه فرنټ ټایټل چې ورته وایي د هغه تصویرونه هم ښه په ښایسته انداز پکې راغلي دي. د حنیف خلیل دغه زیار یقینا د ستاینې وړ دي. دغه رنګه حنیف خلیل وایي چې په نړیوال فلمونو کې د پښتنو کلتور چې دی دا یې هم موږ ته راپېژندلی دی. که څه داسې وایي چې اول سر دلته انګریزان راغلي وو د برطانیې خلک هغو دا زموږ د کلتور په حواله باندې په خپل دور کې په هغه زمانه کې څه فلمونه جوړ کړي وو چې هغه زموږ د سماج او کلچر چې و هغه نمایندګي کوله. دغه اړخ هم د دوی په برخه سوی دی، یعنی دغه کریډټ د انګریزانو په برخه دی چې د پښتنو کلتور چې دی دا یې وړاندې کړی دی. له دې سره د حنیف خلیل دغه کتاب چې دی بیا د پښتنو پر هغه کردارونو باندې چې هغه په فلمي دنیا کې لوی نومونه ترلاسه کړي دي. بیا له دې سره د انټرنیټ دور، د سینما عروج و زوال او په اوس دور کې بیخي د سینما او د فلم هغه کم چې هغه پخوانۍ جستجو ده د په هغه نظر ورته کتلي دي. په اوس چې سړی ورته وګوري د سینما او د فلم سورسیز نور زیات سوي دي، د میډیا له لارې د ساینسي ټیکنیکل مواد چې دی هغه بیخي ډېر سوی دي، نو دا نور سورسیز هم اسانه سوي دي. سړی نور هم په دې کې کار کې صفایي راوړلی سي، په دې کار کې ښایست راوړلی سي. غرض دا چې زموږ لیکوال په دې کتاب کې دغه ټول چې دي دا موږ ته وړاندې کړي دي
چې څنګه الکترانیک میډیا چې د الکترانیک دور چې دی دا د فلمي صنعتونو په تاوان پرېوتی دي یا د زوال سبب سوی دی، هغه د سینما خبره کوي. نو دا رنګه پر دې باندې د خپله رڼا اچولې، د خپل نظر یې اچولی دي. غرض دا دی چې د پښتو ژبې څېړونکي لیکوالان د دا کتاب ولولي او په دې کتاب کې به ډېر خلک، ډېر شخصیات زموږ د دې څېړونکي نه وي ورپام سوي، پاته سوي وي. نو هغه بل څېړونکي ته پراته دي، هغه باید دا کار ورسره بشپړه کړي، خلک ورته راوبولي او باقاعده یو مفصل جاجه واخلي او ټول شخصیات چې دي بیا سره راغونډ کړي. دا چونکې بنیادي کار دی، نو د دې بنیادي کار په اړه زه د ده ستاینه کوم. تاسو ورته رابولم، تاسې مطالعه کوئ، په دې کې تاسو ډېر څه ترلاسه کولی شئ.